خدای پاک اوس په څادر چټه کاته غواړي. هلکه بیلاله وجه لکه خیرو ستا زوی چا وجلی بار په ګېټ کې پروت و یاره دا شوې یاره خو سار سکول ته ما لېږلی ارمانه بچی دا چا ارمانه بچی دا چا زه خو دې غرق کړم دلته با شومه یا ارمانه بچی ستانه بغیر خو زما څوک هم نه و په دې دنیا کې یا ارمانه بچی پاسه که نه سکول ته نه ځې ارمانه بچی سهار به چې څوک څکي زما د لاسه به تا چې وس کولا بړې یا ارمانه بچی پاسا ارمانه بچی پاسا کنه زه دې یوازې پاتې کړم ارمانه بچی پاسا خدای پاکه مو بخه یو ضروري اعلان واورئ څو ورځې مخکې چې کوم ماشوم اغواکلی شوی او د قوم په محنت سره هغه مجرم نیولی شوی دی او سبا به ورته انشاءالله د خان په ځای کې هغه ته فانسي ورکړی کېږي. خدای مو وبخه دا اعلان یو ځلې بیا واورئ څو ورځې مخکې چې کوم ماشوم اغواکلی شوی د قوم په محنت سره هغه مجرم ګرفتار کړی شوی دی او سبا به ورته انشاءالله د خیره سره په 8 بجې د خان په ځای کې هغه ته فانسي ورکړی کېږي او ټولو خلکو ته دا درخواست دی چې د خان صاحب ډیرې ته ځان ورسوي. السلام علیکم. هلکه بلال مبارک شه. ولې هلکه څه مبارک خیر و یاره ستاسو هغه مجرم ګرفتار شو. دا څه وې یار او که نه یار قوم دا خبره مو کړله چې یاره سبا به انشاءالله په دې ټایم باندې فانسي کېږي. څه چې ځو راځه چې ځو خو ځان ورسوه صحیح ده. ځئ چې ځو راځه